د اسیا نیوز قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. پام وکړئ د دې مهال یو مهم خبر ته. طالبان د فراه لاس جوین او پشترود ولسوالۍ نیولې. سیمه ییزې سرچینې وایي طالبانو تیره شپه د فراه ولایت د جوین او پشترود ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې دي. یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي چې د تیرې شپې په جګړه کې په لاس جوین او پشترود ولسوالیو کې تر 200 زیات دولتي عسکر مړه، ټپیان او یا هم د طالبانو اسیران شوي دي. سرچینې په خبره د پشترود او لاس جوین ولسوالیو له سقوط سره هممهاله اوس د اناردرې او بلابلوک ولسوالۍ هم د طالبانو د بریدونو له ګواښ سره مخامخ ده. که هلته هم مرستندویه ځواکونه ونه لیدل شي نو ښایي دغه ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شي. د طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي هم د پشترود او لاس جوین ولسوالۍ د نیولو ترڅنګ ویلي چې 15 تنه عسکر له لسګونو میله درنو سپکو وسلو سره یو ځای د دوی لاس ته ورغلي. دا په داسې حال کې ده چې د فراه ګڼ شمېر ولسوالۍ وار د مخه د طالبانو په ولکه کې دي او د ولایت مرکز یې د محاصرې په حال کې ده. بلخوا داسې راپورونه هم ورکول شوي دي چې طالبان د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ هم نیولې. د اسیا نیوز محترمو لیدونکو، دا د اسیا نیوز امتحاني خپرونې دي. مننه چې تر دې دمه وئ راسره. که چیرې کوم نظر لرئ په کومنټ کې راته ولیکئ.